السلام علیکم، څنګه تاسو ټول خیرونه دي؟ نن به د سر د چکن ټیکا او د چنا پولاو ډیره زیاته مزیداره او ډیره اسانه ریسیپي شیر کوم. نو دلته مې د چکن 15 پیسونه راواغسته لیګ والا. اول به چکن میرینیټ کو. چکن ما خام مزیدار انځلې دي او بیا مې په لپاسه د سي سلور 15 کټس لګولې دي. په میرینیشن کې به وغټه چمچ د وګي ادرک پیسټ واخلو او نیم پیکټ په کې دا مساله اخلو. دا مساله چې پکې واچوي نو نور ایکسترا ډیرو مسالو ته پکې ضرورت نه دی کې مالګه مرچکې هر څه مخکې نه دوی اچولي مطلب دی کې هر څه موجودي. نو دلته مې نیم پیکټ شان والا مساله واغستله. دا ګوره بالکل نیم ماده د میرینیشن کې ور واچو او دا نیم به سنبال کم. دا چې بیا کله چکن پخوم نو بیا به یوز کوم. یو چمچ مې ته دنیا پاوډر واچوله او نیمه چمچ مې ته سور مرچکې پاوډر ور واچو او 2 چمچ به وته سپینه سرکه ور واچو. تاسو کو په دې کې د دنیا پاوډر یا مرچکې نه چوي نو هم څه پروا نشته. دې کې الریډي ټولي مسالې موجود دي. خو زموږ کار یو ده دغه ترخه ډیر زیات خورم. دا مرچکې مې ته دغه د پاره واچو. زه خو خپل دومره مرچکې نشم خوړې خو هغه ډیر زیات مرچکې خوري. نو اوس په ټولي مسالې او سرکار سره میکس کو او بیا به پدې چکن پیسونه باندې ولګو. مرګرو دې کې به موږ صرف یو چمچ تیل اچو. مطلب دا به په یو چمچ تیل کې پخو. نه به ډیپ فرای کو او نه به شیلو فرای کو. دا به موږ ایر فرایر کو. ایر فرای مطلب په ایر فرایر کې به پخو او په ایر فرایر کې خو تاسو ته پته ده چې بغیر تیل نسیدونه ډیر زیات مزیدار پخېږي. زه چې کله هم چکن ټیکا پخوم په دې طریقه پخوم. اوس په یو چمچ تیل واچو. دوباره به میکس او دا به دسي یوې غنټې د پاره پریدو چې دا د مسالې خواخلي. نو چکن لمې مسالې ورکړې مطلب دا کار کمپلیټ شو. اوس په دا دسي یو غنټه سایډ ته کېږو. دلته مې 2 کپ ورجې راواغستې او د دې سینیمه غنټه شوې ده چې ما خوشتې کړې دي. نو یو پتیله به راواخلو. په دې کې به دسي سلور چمچ تیل واچو. چې تیل ښه ګرم شي نو بیا به وته یو غټ پیاز واچو کوم چې ما نری کټ کړی دی. نو چنا پولاو پخو مو په کې لږ شان دا پولاو والا مساله اچو. پیاز ښه سره شو. اوس په کې یو چمچ د وګي ادرک پیسټ واچو. نو وګي ادرک هم ښه سره شو. اوس په کې نیم پیکټ دا پولاو مساله واچو. یو ټوکړو په کې د دارچینی واچو. 2 په کې بادیان کې پول یعنی سٹار مساله واچو. یو چمچ زیره او 2 وچ اسمان ته ګوري مرچکې به پکې ور واچو. مرچکې تاسو خپل خوخه ده کشین وته ور اچوي یا وچ وته ور اچوي. نو دلته مې مسالې خسرې کړې دي ته بلګي وبو واچو چې سوځینه ځکه چې تیل پکې ډیر لګا چولې دي نو دیچ کې پسین خلی. نو دلته ما سره دا کین والا چنا پرته و دا بوته یو ور واچو. دا ما روجه کې راوړو سم ډیر نو چارته پاره به استعماله ولا او بیا د سیمه خانه ورغل نو مې راشنن پکې پولاو پوخ کم. مرګور دا کین والا چنه چې دا پخه ده مطلب دا خټ کېدلې ده. بس مسالو کې به د 2-3 منټ د پاره راوړو چې مسالې واخلي او بیا به ته دونه وبو واچو چې ورجی پکې پخې شي. مالګه ما چیک کړه نو پورا و پکې ځکه چې پیکټ والا مساله کم واغې کې مالګه الریډي و. نو دلته دا وبخو خټ کې دی وس په تورج ور واچو. ورجی می خپا کې وینځلې او بیا می ور واچولې. نو یو پیرو پکې سمسای تا وراتاو کو سر به پکېدو او په خېدو ته پریدو. دلته د چکن یو غنټه وشوه. دا به اوس مونږ پخو. نو دوانه کار به یو ځای کو. اخو ورجی باندې دي او دوی خو به مونږ چکن فرای کو. نو ایر فرایر دی جالې کې می بیکینګ پیپر کې خو دوه مې چې دا ایر فرایر راته نه خرابای مطلب نه اسخه کوي راته. نو دې کې خو 3 پیسونه راځي 3 به پکې وس کېدو او هغه به بیا دینه بعد پخو. نو ایر فرایر ما مخکې نه ګرم کړی نه دی بس ډایرکټ می پکې چکن کې خو دو. نو اون می کو او د 25 منټ لپاره ودا مونږ پاخه کو مطلب 25 منټ پوره ورکو. په 200 سنټیګریډ ودا مونږ 25 منټ لپاره په دوانه مخه پاخه کو. اوس پرا شو ورجو طرف ته دې کې بس هم سایه تا وراتاو کو او بیا به دم تکیدو. نو دلته دې کې بس لګي شانو بدی او غړي پکې وچی شوی دي. نو په دغه لوګو بوک به مو دا دم تکیدو. دم نه مخکې به په لکان تیل واچو. دې سره به ورجی بالکل روغ یو ماتيږي بنه. اوس بدله دسي پنری ور باندې 10 منټ لپاره دم ورکو. نو 10 منټ یې وش په سر به تلری کو او 15 منټ به دا دسي پریدو چې دینه دا سټیم اوزي مطلب دا سټیم کم شي پدې کې ځکه چې کله مونږ رجل دم ورکو هغه سمې پستې شي. نو چې ډایرکټ پکې سمسې وو هغه بالکل ماتي شي. او چې دا طریقه سره وکړي مطلب دم ولا ورکړي او بیا سر لري کې د 15 منټو لپاره او بیا مکس کوي نو ورجی به بالکل نه ماتيږي. نو دلته د سټیم وته مطلب کم شو. بس موږ دا مکس کو. نو ماشاءالله دا تاسو کته شي څومره خولي روغي ورجی تیار شوه. مطلب د ورجو یوې ودانه بالکل روغه ده ماته شوی نه ده. ورجی تیار شوه. بس پرا شو چکن طرف ته. نو دلته چکن هم بالکل تیار شو. مطلب دا 3 پیسونه تیار شو. بس دا باقی 2 پکې کېدو او دا هم 25 منټ لپاره پاخه کو. مطلب چې دې دسي 12 یا 13 منټ وشي نو دا بیا زو په بل مخ کما او بل مخ له هم 2 منټ ورکم. نو ټوټل 25 منټ دی وشو. په پخېدو بس 25 منټ لګي. دینه پیسې وا ټیم نه لګي. نو دلته باقی چکن هم تیار شو. بس په ورجی راو باسو او ور سره به دا مزیدار چکنی سره کو
دلته مې دوه قسمه چکني تیار کړې ده، یو مستو والا ده او یو بغیر مستو والا ده. نو ماشاءالله دا تاسو کتلی شئ چې وریجې څومره ښکلې کلې دي، مطلب دا بالکل ماتې شوي نه دي، پخې دي خو ماتې شوي نه دي. اوس به پرې د چکن دا پیسونه کېږدو او ورسره به پیاز نری کټ کړو، هغه به ورسره سرو کړو. نو نن ما ستاسو سره 2 ریسیپیز شیر کړه. کوم خوښ شوي نو پلیز لایک شیر اینڈ سبسکرایب ټو مای چینل. تھینک یو.